ننګرهار کې له څه مودې را په دې خوا د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ یو کمیسیون په جلال آباد ښار کې پر رکشو او نورو وسایطو پر شا د بې معنا بې مفهوم او مبتذلو لیکل شوو کلمو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی او زرګونه وسایط یې پاک کړي دي. د اطلاعات او کلتور ریاست دغه چاره عام خلک ستایي او له وسایط لرونکو غواړي داسې کلمې ولیکي چې پیغام او پوهاوی ولري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي زاهد الله حیدر یې په اړه وایي بهرني ژبو باندې لیکل شوي جملې او داسې نور لیکنې چې زموږ ستاسو د ټولنې سره خلاف دي یا ټکر خوري، دغه کار دغه کمپاین موږ استاینه کوو چې دوی دغه جملې له منځه وړي او خپل ژبه عاموي او د بهرني ژبو یا د بهرني لغاتونو یا داسې جملو چې زموږ ستاسو په ټولنه کې ښه پدیده یا ښه پیله نه لري یا ښه کلمات نه دي، د هغې د منځه وړلو موږ استاینه کوو. موږ دا کمپاین ډېر ستایو او غوښتنه هم دا ده له هېوادوالو نه او بالخصوص له هغه خلکو نه چې دا وصیت باندې دا شیان لیکي، دوی باید داسې شیان ولیکي چې موږ ټولنې او کلتور سره برابر وي، نه دا شیان چې موږ ذهن او فکر خرابه کړي. دغه راز د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جلال آباد ښار کې پر رکشو او نورو ترانسپورټي وسایطو ترڅنګ د لوحو سمونې د مخنیوي کمیسیون مسؤل خلیل الرحمن خاطر وایي د کمپاین له پیله تر دې دمه په جلال آباد ښار کې زرګونه ترانسپورټي وسایل باندې لیکل شوي مبتذلې کلمې پاکې کړي او هغه لوحې چې پر نورو ژبو لیکل شوي هم پاکې کړي دي. نو موږ چې دغه کمپاین کله پیل کړی دی په ښار په مختلفو ساحو کې دغه پلان لرو چې دغه کمپاین ولسوالیو ته وغځوو، نو تر ډېره حده پورې په ښار کې دغه لوحې په خپلو رسمي ژبو باندې د نه لیکنو په صورت کې چې یا په پښتو یا په دري وي او په لیکنه کې غلطي وي، دغه موږ تر ډېره حده پورې اصلاح کړي او دا کمپاین دوام لري. همداراز د دې ترڅنګ زموږ په ښار کې د رکشې ډېرې زیاتې دي او په دې باندې هم ځینې مبتذل کلمات تر سترګو کېږي او ځینې د ناانډوله تصویرونه وي، نو د هغې د مخنیوي کمپاین هم موږ وخت په وخت سرته رسوو. خاطر وایي هغه کلمې چې مثبت پیغام ولري نه پاکوي او یوازې هغه کلمې چې بې معنا وي پاکوي او په دې برخه کې تر ډېره بریده اصلاح راغلي او د ډېرې ناسمو لیکنو مخنیوی شوی. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي تر هغه وخته به خپل کمپاین ته دوام ورکړي چې جلال آباد ښار کې پر ترانسپورټي وسایطو باندې لیکل شوي ټولې مبتذلې کلمې پاکې او ترڅنګ یې هغه لوحې چې پر بهرنیو ژبو لیکل شوي اصلاح او د افغانستان پر خپلو رسمي ژبو ولیکي.